د پخوا په پرتله په ډیره غوره انسان تبدیل او بدل شي. روژه یوازینۍ مدرسه ده چې انسان پکې خپلې هغه اړیکې او روابط چې د اسلام سره په مختلفو برخو کې سستې شوې وي بیرته نوي او پیاوړي کوي او په هغو ژمنو کې چې کمی کړی په دویم ځل هغه بیرته قوي کوي او ټینګوي. روژه داسې مدرسه ده چې مسلمانان پکې تیر او ماضي تر شا پرېږدي او نوې نړۍ ته د نوي عزم په نوي روح او نشاط سره ننوځي. په دې مدرسه کې د آخرت یاد تازه کوي او دا درس یادوي چې د آخرت نیکمرغي او د الله تعالی رضا حاصلول د مؤمن لپاره تر ټولو لوړه هدف او لوړه مقصود دی او باید چې دا هیڅکله موږ هیر نه کړو. او روژه داسې مدرسه ده چې انسان متصف په تقوا ګرځوي، د انسان په زړه کې د الله رب العزت ویرې ته ځای ورکوي او تقوا هغه شی دی چې انسان جنت ته رسوي او د الله رب العزت د عذاب او د جهنم نه ساتي. لکه چې الله رب العزت فرمایي ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي. او په بل ځای کې الله فرمایي ان الله یحب المتقین، بېشکه الله تعالی متقیان خوښوي. او د دې لپاره چې مؤمن وکولی شي په خپل زړه کې تقوا ځای پر ځای کړي باید د دې لار ووهي او تقوا ته د رسیدلو ډیره غوره لار هغه روژه، لمونځ، اذکار، دعا، د قرآن کریم تلاوت، د الله رب العزت په لاره کې لګښت، اعتکاف، صبر او استغنا ده. نو الله رب العزت دې په روژه کې موږ ته د دې نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي تر څو د تقوا لاره باندې روان شو. چې په تقوا روان شوې د هغه آخرنی ځای جنت دی. الله دې موږ ته جنت نصیب کړي. الله رب العزت د روژې په هکله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمایي ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، پر تاسو باندې روزه فرض کړې شوې ده لکه چې له تاسې نه د مخکې په پیغمبرانو باندې او د هغوی په پیروانو باندې الله روژه فرض کړې وه. او دا روژه په تاسې باندې د دې لپاره فرض کړې شوې ده چې په تاسې کې د پرهیزګاري صفت پیدا شي او تاسې د الله نه ویریږئ. نو هغه انسان که زموږ مسلمانان ورونه دي یا خویندې دي خو روژه نیسي لکن په هغو کې د تقوا صفت نه پیدا کیږي، د الله رب العزت ویره د هغوی په زړه کې ځای نه نیسي، نو هغه دې پوه شي چې د هغه روژه نه